آخرې میاشتې د 6 کال د بعثت وي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه د هغه تره په مکې مکرمه کې ژوند کوه. این تر دې چې کله مسلمانانو هجرت وکړه مدینې منورې طرف ته، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې سید الشهدا هجرت کړی و، مدینې منورې ته راغلی و. چې کله د احد غزوه شروع شوه، د مشرکینو په مقابل کې، د کفارو په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه مبارکو یارانو ټول راپاڅېدل، د مشرکینو په مقابل کې اعلام د جنگ وکړو، چې د احد په غره کې سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه هم موجود و. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت حمزه رضی الله عنه د احد په غزا کې شهید شو. او بیرحمه کافرانو او مشرکینو د حضرت حمزه رضی الله عنه غوږونه، پوزه او د بدن نور غړي پرې کړل، او د سید شهدا حضرت حمزه رضی الله عنه سینه یې ورڅیرې کړه، او د حضرت حمزه رضی الله عنه زړه یې راویستل، او د ظلم رنګارنګ او ډول ډول هغه طریقې په حضرت حمزه رضی الله عنه باندې تطبیق کړي. دا د څه دپاره؟ هغو صحابو چې خپل ځانونه د الله په لار کې فدا کړه، د خپل د بدن غړي یې د الله په لار کې ټوټه ټوټه شوه، دا ټول د دې دپاره چې د هغو رب د هغو نه راضي شي. او رب ترې راضي و ځکه چې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. الله د دوی نه راضي شه او دوی د خپل د رب نه راضي شول، او دا د رب رضا هغه چا دپاره ده چې هغه سره د خپل د رب ویره وي په زړونو کې. د هغه نعمتونه و چې الله رب العزت صحابو ته ور په نصیب کړی و، این تر دې چې الله رب العزت هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی و چې تاسې جنتي یاستئ. احد جنگ او غزوه پای ته ورسېده. ځینې صحابه کرام تقریبا 1 او یا 2 صحابه کرام په دې غزوه کې شهیدان شوي ول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او نورو صحابه کرامو د شهیدانو جسدونه لټول، او د هغوی د تجهیز او د تکفین انتظام یې کول، چې ناڅاپه یې په حضرت حمزه رضی الله عنه سترګې ولګېدلې، او حضرت حمزه رضی الله عنه یې په داسې حالت کې ولیده چې د مبارک نه پوزه وه، نه شونډې وې، نه غوږونه وه، او د مبارک ځګر یې څیرلی و، او د هغه مبارک زړه یې ترې راویستلی و. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې لیدلو باندې ډېره سخته صدمه ورسېدله، او مبارک سترګو نه اوښکې را روانې شوې. رسول الله په هیڅ چا باندې دومره نه و جړلي چې د خپل مبارک تره سید الشهدا حضرت حمزه باندې وجړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت حمزه په دې حالت کې ولیده، نو په یو څادر کې هغه پټ کړو، چې په دې وخت کې د حضرت حمزه رضی الله عنه سکنۍ خور بیبي صفیه رضی الله عنها چې د رسول الله ترور او عمه کیږي، هغه خبره شوې وه. هغه د کوره ډیر په منډه را روانه وه تر څو د خپل ورور حالت وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فکر کې چې ښځه ده او د دا ډول ظلمونو لیدل ورته ګران ښکاري، نو د هغې زوی حضرت زبیر ته وویل چې خپله مور د حمزه د جسد له کتلو څخه منع کړه. حضرت زبیر چې د رسول الله د ترور زوی دی لاړ خپل مور ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له کتلو څخه منع فرمایلی ده چې تاسې حضرت حمزه مه ګورئ. هغې مبارک یې وویل چې ما اورېدلی دي چې زما د ورور غوږونه، پوزه او نور غړي پرې کړي شوي دي. د الله په لار کې دا لویه خبره نه ده. زه په دې راضي یم او د الله څخه د ثواب امید لرم، او انشاء الله چې زه به په دې لاره کې صبر کوم. حضرت زبیر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته راغی، او د خپلې مور خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دې ځواب په اورېدلو سره د کتلو اجازه ورکړه او حضرت زبیر ته ویلې چې پرېږده چې خپل ورور وګوري. بیبي صفیه راغله او حضرت حمزه سید الشهدا رضی الله عنه په دې حالت کې ولیدل. وی فرمایل چې انا لله و انا الیه راجعون او حضرت حمزه لپاره یې د استغفار دعا وکړه. او په ځینې روایتونو کې راځي چې بیبي صفیې ویلې چې رسول الله ژوندی دی، نور زه هیڅ چا غم هم نه لرم. او په بل روایت کې داسې راځي چې د احد په غذا کې په هغه ځای کې چې د شهیدانو جسدونه کیښودل شوي ول، یوه ښځه په ډیرې تیزۍ سره را روانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ګورئ ښځه وګرځوئ. حضرت زبیر رضی الله عنه وایي ما هغه وپیژندله چې زما مور ده. زه په تیزۍ سره د هغې د منع کولو لپاره مخې ته ورغلم، لیکن هغه قوي وه. زه یې پورې وهلم او ویل چې ته په شا شه. ما ورته وفرمیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده، نو سمدستي ودرېدله. چې کله سمدستي ودرېدله نو بیا یې 2 ټوټې راویستلې او ویل چې ما دا د خپل ورور د کفن لپاره راوړي دي، ځکه چې د هغه د مرګ خبر مې اورېدلی. په دې ټوټو کې هغه ته کفن ورکړئ. حضرت زبیر رضی الله عنه فرمایي موږ دا ټوټې راواخیستلې او حضرت حمزه رضی الله عنه ته په کفن ورکولو کې مشغول شو. درنو اوریدونکو، واقعا هغه کسانو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و، د هغو مینه، د هغو محبت رسول الله سره او د الله رب العزت سره په دومره اندازې و چې څومره تکلیفونه هغوی په دې لاره کې برداشت کول او لیدل، هغو ته ټول دا راحت ښکاره کېدل. اصلا احساس د تکلیف، د مشکل، د ستونزې او د کړاو هغوی نه کو. او د خپل ژوند، د خپل د اولادونو ژوند، د خپل د کورنۍ ژوند، د خپل ټول مالونه د الله رب العزت په لار کې فدا کړي ول. نتیجه دا وه چې الله رب العزت هغو ته هم عزت د دنیا او هم عزت د آخرت ور په برخه کو. الله رب العزت په دنیا کې هغوی ته زیری د جنت ورکول چې تاسې جنتیان یاست. درنو اوریدونکو، اوس به راشو د خپرونې په دې برخه کې یوې لنډې دمې ته چې تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي. وم لیدل چې دغه په د حضرت حمزه په څنګ کې یو انصاري شهید چې حضرت سهیل رضی الله عنه نومېده پروت دی. هغه هم کافرانو د حضرت حمزه په څیر پرې کړی و. موږ دا خوښه نه کړل. حضرت زبیر فرمایي چې حضرت حمزه ته دې په 2 ټوټو کې کفن ورکړی شي او انصاري ته دې یوه هم نه وي. نو حضرت زبیر رضی الله عنه فرمایي